عبدالرازق مدثر صاحب تاسې پوښتنه کړې ده چې یو لمونځ د یو چا څخه قضا شوی بل لمانځه باندې ولاړ هغه یې وریاد شي نو څه به کوي؟ محترمه که چېرې دا سړی خاوند د ترتیب یعنې د ده پر غاړه باندې قضایي لمونځونه شپږ یا د شپږو څخه بالا نه وه، دا قضایي لمونځونه دومره ډېر نه وه د ده پر غاړه، نو د دغه لمونځ فاسدېږي، دا دې پرېږدي پلا دې بل وکړي بیا دې دغه لمونځ ادا کړي. او اما که داسې وي چې د ده پر غاړه قضایي لمونځونه ډېر وه بیا نو چې خپل قضایي لمونځ یې په یاد شي دا هم بیا د ده دغه لمونځ نه فاسدېږي، بس خو دغه دې وکړي وروسته چې بیا خو پیدا کړي بیا د نور قضایي راوګرځوي. د قضایي لمونځو په راګرځولو کې تلوار هغه باید وشي، ضروري ده چې سړی په تلوار باندې کوي. پوښتنه او بله پوښتنه تقریبا سره یو دي. نو پوښتنه تاسې کړې وه چې د سړي پر غاړه قضایي لمونځ وي ور یاد شي په دا بل لمونځ کې، نو دا به ماتوي هغه بل به راګرځي او که به دا پلا پوره کوي بیا به هغه کوي. محترمه ما درته ویل دي مال که د چا پر غاړه باندې ترتیب هغه نه و د لمونځو یعنې قضایي لمونځونه یې تر شپږ اوښتي وه، پنځه اوښتي وه، شپږ یا تر شپږ لم ډېر شوي وه، نو د دغه سړي دپاره بیا دا نه دي په کار چې دی لمونځ مات کړي او هغه پخوانی لمونځ راوګرځوي. لاکن که دونه لمونځونه پر غاړه باندې قضایي نه وه نو دغه ده چې دی پر ولاړ دی دا لمونځ دې مات کړي هغه بل دې قضا راوګرځوي وروسته دې بیا دا وکړي که وخت و او که وخت وتی نو خو دغه لمونځ دې بیا وکړي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.